نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن د 22مې سپاره خلاصه بیانېږي. الله تعالی د دغه سپاره په شروع کې د ازواج مطهرات مقام او مرتبه بیان کړی ده او الله تعالی د تشبګ هدایت هم ورکړي دي. د ازواج مطهرات مقام او مرتبه د په نورو خزونه ډیره زیاته ده. کچیرته د تقوا اختیار کی بیا به الله تعالی د ته 2 ګنا ثواب ورکوي او کچیرته د ګناه کارو کی ګناه اختیار کی بیا به الله تعالی د ته 2 ګنا عذاب ورکوي. او الله تعالی د ته شپږ هدایت ورکړي دي. اول هدایت ته دا وای کچیرته څوک تاسو ته د تاسو نه د مسلې ته پوسو کی بیا ډیر په نزاکت سره جواب مو ورکوي. ځکه چې ځنې خلک داسې وي چې هغه په زړه کې کوټ وي بیماری وي بیا هغه تمه پیدا کیږي. دوم هدایت الله تعالی دا ورکړی دا وای تاسو په خپل کورو کې کینې بهر ته مو وځي. او درم هدایت الله تعالی دا ورکړی دا وای تاسو د جاهلیت د دور غوندې خپل ځان مسنګاروي. هغه وخت به داسې و چې خلکو به خزو به ځان سنگار کو بهر ته به غیر محرم خلکو ته ځان ښکارا کوو. الله تعالی د دین هم منې کړی دي. څلورم نمبر وای تاسو منځ کوي د مانځه پابندي کوي. پنځم نمبر زکات ادا کوي او شپږم نمبر د الله تعالی او د الله تعالی د رسول اطاعت کوي. دا شپږ هدایت الله تعالی ازواج مطهرات ته ورکړي دي او تاسو په دې باندې عمل کوئ. بیا الله تعالی مخکې دغه آیت شان نزول بیان کړی دا اما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله امره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غوښتله چې زه د خپلې د ترور لور حضرت زینب بنت جحش او د نکاح د حضرت زید بن حارثه د سره وکم. بیا چې کله حضرت زینب بنت جحش او حضرت عبد الله بن جحش د ورور څخه دغه د خبره علم شو بیا د خبره ډیره بده وګڼله ځکه چې حضرت زینب د قریش خاندان د غړ خاندان سره تعلق او حضرت زید کوم دغه یو آزاد غلام او دا خبره بالکل واضحه ده چې د دوی په وخت کې بیا د یو غټ خاندان قوم خزه د یغې نکاح د یو آزاد غلام سره کول دا ډیره معیوبه ګڼل کېدله. بهرحال بیا په یو وخت کې دا آیات نازل شو. الله تعالی فرمایي وای الله تعالی یا د الله تعالی رسول چې کوم فیصله وکي بیا یو مؤمن سړی ته یو مؤمن خزه ته دا خبره د یغه د شان لایق نه ده چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام د خبرې نه انکار وکړي. بهرحال چې کله د خبر شول د آیات نازل شو بیا د دغه وخت کې حضرت زینب او حضرت عبد الله بن جحش دا دواړه د خبرې ته راضي شول او د نکاح رضامندي اختیار کړله. بیا دا څه وشول چې الله تعالی نبی علیه الصلوۃ والسلام د حضرت زینب نکاح د حضرت زید بن حارثه سره وکړله. نکاح نه بعد څه وخت تیرېدو بیا د په خپل منځ کې ظاهري خبره ده چې یو د غټ خاندان سره تعلق ته او یو آزاد غلام د خپل منځ کې مزاج نه سره ملاوي ده. همیشه به د منځ کې پریشانی او جګړې به وي. بیا حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه دا نبی علیه الصلوۃ والسلام تراغی او مشوره یې نخسته چې زه خو خپل خزې ته طلاق ورکوم. بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته طلاق مور کوه د الله تعالی نه ویریږه او د دې حقوق په ځای کوه. بهرحال نبی علیه الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وحی وکړه وای ته خود ته وای چې طلاق مور کوه خدای به طلاق مور کوي او د حضرت زینب سره به د نکاح هم کیږي. بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام دا خبره پټ کړه دی وجنه چې کوم منکرین دي هغه ته د اعتراضات او موقع نشي ملاو. بیا داسې وشول چې حضرت زید بن حارثه څه وخت نه بعد خپل خزې ته طلاق ورکو او هغه نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره نکاح وکړه. بیا الله تعالی دلته دا خبره ثابتوي دا د دې یو باطل عقیده چې کوم د مشرکین او د کافرانو د غیر تردید په نبی علیه الصلوۃ والسلام ذریعہ باندې کوي. هغه دا و چې مشرکین به دا کول چې د کوم پرکټای بچیو یعنی هغه زوی چې هغه حقیقی نه و اسی په خله باندې به دا هغه ته ورته ما زوی ده. بیا د عقیده و چې هغه زوی به حقیقي زوی ګاڼه پرشته کې به حقیقي زوی ګاڼه د هغه د خزې سره به چې کله به د طلاق ورکو یا به د وفات شو هغه سره به د نکاح نه کوله دا به حقیقي زوی ګاڼه. نبی علیه الصلوۃ والسلام په ذریعہ باندې د دې عقیده تردید کوي
وای کوم پرکټی بچی چې وي هغه حقیقي زوی نه ده. د حقیقي بچی ځان ته حکم ده او د پرکټی چې کومه ده دې ځان ته حکم ده. نو په دې نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذریعه باندې الله تعالی د دغه عقیدې تردید بیان کړی ده. بیا داسې وشو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرت زینب رضی الله عنها سره نکاح وکړه او دلته دا خبره بیانوي مخته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا آخري نبی ده. ولکن رسول الله و خاتم النبیین. د مونږ اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر ده او آخري پیغمبر ده. که څوک نبی علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر نه ومني دا سړی د اسلام د دایرې نه خارج ده. او که کوم یو کس نبی علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر ومني خدای آخري پیغمبر نه ومني دا سړی بیا هم د اسلام د دایرې نه خارج ده. نو دا معلومه شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نبی هم ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام آخري نبی هم ده. بیا الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته څو خصوصیات ورکړي. اول خصوصیت خدا ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره په څلورو نه زیات 11 پورې د ښځو سره په یو وخت کې نکاح کول د د لپاره جایز و. او دوم خصوصیت دا ده چې کوم د مالفی و د دینه به چې کومه وینځه هم نبی علیه الصلاۃ والسلام په حصہ کې راتله هغه به هغې سره به هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام لپاره حلاله و. او خصوصیت دلته دا ده چې تقسیم نه مخته به نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د کومې انتخاب کاوه هغه به نبی علیه الصلاۃ والسلام لپاره حلال و. او درم خصوصیت دا ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام لپاره د تره لورانې او داسې د ترور لورانې او داسې ماما لورانې او هغه د دې لپاره حلال و. دغو سره نکاح د کولی شو چې کومې د دې سره هجرت کړی و. چې کومې هجرت نه ورسره کړی بیا د هغو سره نبی علیه الصلاۃ والسلام نکاح نشوی کولی. څلورم نمبر دا ده چې کومې هغه ښځې چې هغه ایمان راوړی مؤمنې وي که هغه په خپل اختیار سره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بغیر د مهر نه خپل ځان سپورت کړي او نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغو سره نکاح هم کولی شي. دا څلور خصوصیات الله تعالی دلته بیان کړي وو. بیا مخته الله تعالی دا خبره بیانوي یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. د دغه آیات شان نزول دا ده چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرت زینب بنت جحش سره نکاح وکړله. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه ځای کې ولیمه هم وکړله او خلک یې راوبلل دعوت ته. بیا په دا کې داسې خلک وو چې هغه ځینې خلک د دعوت نه مخته ډېر د وخته راغلل او دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام کره کېناستل. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام کور ډېر زیات وړوکی و او حضرت زینب چې کومه وه دغې د دیواله طرف ته مخ کړی و. بیا خلک ناستو خپل ګپ شپ یې لګاوه. په نه بعد چې کله ولیمه دعوت وشو هغې نه بعد ډېر زیات خلک داسې و چې هغه هم اخره پورې ناستو او مړۍ یې وخوړله ولیمه یې وخوړه بیا هم دی ناستو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره ډېره نامناسبه ولګېده. نبی علیه السلام بهر ته ووتی بهر ته کېناست بیا راغی بیا هغه خلک ناستو ګپ شپ یې لګاوه او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره ډېره نامناسبه ولګېده. بهرحال د خلکو ته بیا احساس وشو او د دې ځای نه ولاړل. نو د دغې نه دا خبرې ثابتېږي 3 خبرې ثابتېږي. یوه خبره خدا ده چې کوم کس ته تا دعوت وکړي صرف تا وغواړي بیا به دعوت ته صرف ته ورځي. دعوت ته چې کوم کسان وغواړي هغه به ورځي هغه نه به زیاتی کسان دا ورتګ هم نه ده پکار. نن سبا هم دا پکار ده چې څوک دعوت ته څوک وغواړي بس هغه دې ورځي. او دوم نمبر خبره دا ده چې چا دې تاسې دعوت کړی په دعوت نه ډېر د مخه یعنی ګنټه نیمه ګنټه 2 ګنټې مخته هغه کس ته مه ورځئ ځکه چې هغه به د میزبان به د تاسو سره په خبرو کې مشغول شي هغه خپل کار نه به دی وباسي. او درم نمبر دا خبره ده چې کله تاسې دعوت وخورئ بیا په هغه نه بعد ډېر زیات هغه کار مه کوئ بلکې خپل کار کوئ او خپل روان شي. دا 3 خبرې دا نن سبا هم ضروري دي بلکې په دا باندې تاسې ډېر زیات عمل کوئ. بیا مخکې الله تعالی د پردې حکم بیان کړ یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. الله تعالی دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا حکم ورکړ چې ته خپلې ښځو ته او خپلو لورانو ته او هغه ښځې چې هغه مؤمنې دي هغو ته د حجاب د پردې حکم وکړه. او بیا د هغې نه دا معلومه شوله چې هره هغه ښځه چې هغه آزاده وي هغې ټول جسم دا ستر ده
خو البته د مجبورۍ په وخت کې بیا خپل مخ او خپل لاسونه دا کولول شي. خو بغیر د مجبورۍ نه هر ښځه که هغه د نبي علیه الصلاة والسلام بیبي وي که د لور وي او هر مؤمنه ښځه هغې دپاره ضروري ده چې کله هم د کور نه بهر ته وځي بیا د دا پرده کوي، ستر دې کوي، دومره چې هغه په ټول جسم باندې یا داسې چادر واچوي یا بوکره واغوندي چې هغې د وجې نه د جسم هیئت دا نه معلومیږي. نو دا د ښځې د پردې حکم دلته الله تعالی دا بیان کړی ده. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض. دلته د امانت نه مراد شریعت ته. دا الله تعالی اول په اسمانو باندې بیا په ځمکه او داسې غرو باندې الله تعالی پیش کو، اختیار یې ورکو، وایي که تاسې چېرته دا غواړئ چې دغه تاسې سنبالولی شئ بیا د دې بوج واخلئ او که نه بیا مه اخلئ. بهرحال د انکار وکړو خو پانه بعد بیا داسې وشول چې نوع انساني دغه چې کوم بوج و دغه واخیستی. دا صورت ختم شو، مخته بل صورت ته صورت سبا. د دغه صورت په شروع کې الله تعالی اول د حضرت داود علیه السلام فضائل بیان کړي دي. ولقد آتینا منا داود فضلا. الله تعالی حضرت داود علیه السلام ته ډیر ښکلی आवाज ورکړی او بیا الله تعالی غرو ته او داسې مرغیو ته دا حکم ورکړی چې کله هم داود علیه السلام ذکر کوي بیا تاسې هم د ده سره ذکر کوئ، تسبیح کوئ. او داسې الله تعالی د حضرت داود علیه السلام دپاره اور سپینه دا دومره نرمه جوړه کړې وه چې هغې نه به یې زرې جوړولې. او بیا د سلیمان علیه السلام د معجزاتو تذکره دلته بیان شوې ده. ولسلیمان الریح غدوها شهر. هوا الله تعالی د سلیمان علیه السلام تابع جوړه کړې وه او ډېر زیات سفر چې کوم هغه معمولي وخت کې به یې کاوه او تخت په هوا کې روانو او تقریبا د میاشتې سفر به دا په نیمه ورځ کې دا سلیمان علیه السلام کاوه. او داسې جنات هم الله تعالی د سلیمان علیه السلام تابع جوړ کړي وو او داسې نور نعمتونه هم الله تعالی سلیمان علیه السلام ته ورکړي وو. فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابة الارض تأکل من سعته. بیا داسې وشول چې سلیمان علیه السلام د عبادت لپاره په خپله عصا باندې ودرېدو، څنګ یې ور ولګاو، خپله ټنډۍ دی چې کومه وه هغه ته یې څنګ ور ولګاو او عبادت یې شروع کړو، ذکر یې کوو. بیا په دغه وخت کې جنات چې کوم هغه د بیت المقدس په تعمیر باندې لګیا و. بیا جناتو دا خیال کاوه چې سلیمان علیه السلام د مونږ نگرانی هم کوي او عبادت هم کوي. او داسې وشول چې الله تعالی د سلیمان علیه السلام روح یوړ، سلیمان علیه السلام وفات شو. خدای دغه قسم بالکل ولاړو څنګه لګولی و او جناتو دا خیال کوو چې سلیمان علیه السلام ژوندی ده او دی د مونږ نگرانی کوي، عبادت کوي. او حالانکه په حقیقت کې دلته دا خبرې بیانول مقصود دي چې کله تقریبا ډېر وخت وتی او په هغه نه بعد الله تعالی دا د دیمک وال چینجی دې ته مونږ ځنې د واینه وال چینجی وایو. بهرالله چینجی الله تعالی په د سلیمان علیه السلام ټنډۍ ته راولېږه او دغه ټنډۍ خوړله چې کله ټنډۍ ماته شوله سلیمان علیه السلام وغورځېده. بیا جناتو وویل چې دا خو مړ شوی ده او د هغه وخته پورې دا ټنډۍ چې څومره روغه وه هغه وخته پورې سلیمان علیه السلام دغسې بالکل صحیح څنګ لګولی و. نو دلته دوه خبرې بیانول مقصود دي. د دغې واقعې نه دوه خبرې بیانول مقصود دي. یوه خبره خو دا ده چې د بیت المقدس تعمیر پوره کول دغه مقصود و چې هغه تعمیر مکمل شي. او دومره خبره دا ده چې په د غیب علم دا صرف الله تعالی ته ده، جناتو ته هم د غیب علم نشته. که چېرته جناتو ته د غیب علم وای بیا به دوی ته دا پته لګېدلې وه چې سلیمان علیه السلام خو روح هم اسمانو ته ولاړ. خو دوی ته دا علم نو، دغه نه دا دوه خبرې بیانول دا مقصود دي. مختبل قوم ده قوم سبا. قوم سبا چې کومه وه دا ته الله تعالی ډېر زیات نعمتونه ورکړي وو. دا د یمن د دارالحکومت نوم و. دا صنعا دا 2 کیلومتره کې د لرې ځای و، د دوه غرو منځ و، دا یوه وادي وه، هغه ته یې معارب وایي. په دغه ځای کې دا قوم آباد و. بیا دغه قوم ته الله تعالی داسې نعمتونه ورکړي وو چې د غرو یو بل سیټ ته به باغونه وو او داسې د دوی چې کوم بادشاهانو دغه یو ډیم جوړ کو او د
د بارانه چې کوم اوبه راتلې یا د چشمې والې راتلې د غرونه دا ټولې اوبه جمع کېدلې او د دغه اوبو په ذریعه به دوی باغونه هر شی دغه اوبه به ورکولې. بهرحال دی بیا ناشکري وکړله. بیا الله تعالی داسې وکړل چې مژکې دا یې راولږلې دغه ډیم خولې ته دغه ډیم یې پرې کاوه هغه پورې چې دغه ټولې اوبه په دوی باندې راغلې او داسې دوی ټول دا تباه شول. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا. بیا مشرکینو به نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل ته مجنون یې. بیا دلته الله تعالی دا خبره بیانوي وایي ای پیغمبره ته دوی ته ووایه وایي زه تاسو ته ما کوم نصیحت کړی دا تاسې ځان ته یو دا سوچ وکړئ یا تاسې مشوره سره وکړئ چې ما د وسه پورې تاسې کې د نن د ځوانۍ نه وسه پورې 40 کاله تېر کړل او تاسې هم په دا خبره باندې بالکل ګواهی چې زه بالکل صداقت او امین یم امانتدار یم او رښتونه یم نو تاسې هم په دې خبرې باندې خبر یې بیا تاسې څرنګه دا وایئ چې تا مجنون یې. بهرحال دا خبره هم الله تعالی دلته بیانوي. بیا مخته بل صورت ته سورت فاطر دا هم مکی صورت ته په دا کې هم بنیادی طور باندې 3 عقیدې بیان شوي دي توحید رسالت او قیامت آخرت والعقیده. بیا مخته الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه دلته الله تعالی دا خبره بیانوي وایي فرشتي دا ما در لګلې دي او دا قاصد دي. قاصد مطلب دا ده چې دا د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې واسطه ده. او بعضې فرشتو 2 کوثر دي بعضې 3 دي بعضې 4 دي خدا منحصر نه دي بلکې د جبرائیل امین علیه السلام باره کې دغه یو روایت ته وایي د 600 کوثرو. بیا مخته الله تعالی دا خبره بیانوي وایي 3 قسمه خلق دي. یو خو داسې خلق دي چې هغه ظالم ده او بل دا قسم معتدل خلق دي او درم نمبر دی سابق الخیرات. نو ظالم سړی هغه ده چې هغه نیک اعمال هم کوي او د هغه سره ګناهونه هم کوي. او دوم نمبر ده معتدل هغه کس چې هغه نیکی کوي او د نیکی سره دی ګناه هم نه کوي خو بهرحال کوم مستحبات چې دي هغه نه کوي او د مکروهاتو نه هم ځان نه بچ کوي. او درم نمبر سابق بالخیرات د هغه کسان دي چې هغه نیکی کوي ګناهونه نه کوي او داسې مستحبات باندې هم عمل کوي د مکروهاتو نه هم ځان بچ کوي. دا 3 سره د نبی علیه الصلاة والسلام په امت کې دي. خدا کې 3 قسمه خلق دي. دا 3 سره به جنت ته ځي خو ترتیب یې داسې ده چې کوم سابق بالخیرات دي هغه بغیر به حسابه کتابه جنت ته ځي. او دوم نمبر چې کوم معتدل کسان دي نو هغه به د الله تعالی د رحمت په ذریعه باندې جنت ته ځي. او درم نمبر چې کوم کسان دي ظالم هغه به صاحب اعراف هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت په ذریعه باندې جنت ته ځي. بیا مخته الله تعالی دلته د زناورو د هلاکت والمطلب بیان کړی چې کله هم الله تعالی عذاب راولي اخري وخت شي بیا الله تعالی به انسانان هر ذی روح شي دا د دنیا نه ختم کی. دغه بنیادی وجه دا ده چې یو الله تعالی انسان ختموي د انسان په وجه باندې به ټول زناور هم ختموي ځکه چې د زناورو د څاروو د هر قسمه ذی روح شي پیدا کول مقصد دا ده چې دا د انسان د فائدې لپاره وي. چې یو انسان الله تعالی ختموي به دا ټول شیان الله تعالی ختموي. الله تعالی دې موږ تاسو ته په دین باندې سمجھ را نصیب کړي. الله تعالی دې موږ تاسو د هر پریشانۍ نه د هر مصیبت نه د هر تکلیف نه په امن کې او په حفاظت کې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.